بغلان کې خلکو او مدني فعالانو له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو 11مه کلیزه په لاریون لمانځلې. مدني فعالان او ځایي خلک د دې لاریون پر مهال وایي چې لا هم د سیمې هیوادونه او په ځانګړي ډول روسیه په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې په ګډون ترهګرې ډلې روزي او د خپلو ګټو د تامین لپاره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. مداخلات پیروزشان در افغانستان و عمل امروز گروه‌های مخاصم را در افغانستان، مخالفین مسلح را، کسایی که امروز عملا فرزندان شما را شهید می‌سازد، برادران شما را شهید می‌سازد، اینا هنوز هم اونها را سپورت میکنن، حمایت میکنن که ما امروز با یک صدا برشان میگیم که دست بکشن از مداخلاتشان در نظام افغانستان. مردم افغانستان تا چه زمانی قربانی بده؟ تا چه زمانی ما به هر خانه یک شهید روان بکنیم؟ که در دهان شما توریستا هنوز موشی هست، هنوز قوتی وجود داره که شما روسای روسیه را باز هم از روسیه بسازید. ما از مداخله روسیه خواهش میکنیم که دوباره دست مداخله در افغانستان نکنن. شما از دستای دیروز امروز پند میگیرید. د بغلان اوسیدونکي له نړیوالې او بین المللي ټولنې څخه په کلکه غواړي چې په سیمه کې د تروریزم په ملاتړو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي او په زوره دې مجبوره کړي چې د افغانستان د جګړې د بس لپاره کار وکړي. د بغلان اوسیدونکي وایي چې که د سیمې هیوادونه او روسیه په افغانستان کې د جګړې د دوام په موخه له ترهګرو ډلو چې طالبان او القاعده د ملاتړ بس نه کړي، نو افغان ځواکونه او خلک به د شوروي اتحاد په برخلیک اخته کړي. امکاناتی که امروز دولت‌های خارج برخوردار است، ما برخوردار هستیم. ما از اینها خواهان هستیم که یک صلح و اخوت و آشتی و برادری در کشور ما بیاره، کوشش بکنن به خاطر این که مردم به صلح بپیونده و کشورهایی که نمیخواهند که مثال در افغانستان صلح و امنیت باشه اونها را مجبور بکنن از طریق کشورهایی که امروز در سطح قدرت جهان قرار داره، از طریق اونها مجبور بکنن، مکلف شوند که بیاین همراه ما صلح بکنن. ان شاء الله این کشورهای همسایه هم خواهد روزی رسید مثل روسیه شکست از افغانستان خود و هم در مقابل افغانستان شکست بخوره. ان شاء الله افغانستان هم انتقام خود در آینده ها از کشورهای همسایه خواهد گرفت، به تفاوت نخواهد ماند. مدني فعالانو د یو پریکړه لیک په لوستلو سره په روسیه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د لاسوهنې او د تاوتریخوالي د زیاتوالي پر ځای د افغان سولې په برخه کې کار وکړي څو سیمه د طالبانو له شتون څخه پاکه شي. تجاوز دیروز، مداخله امروز، دیروز قشون سرخ شوروی به افغانستان تجاوز کرد و ما امروز به گونه دیگر گروه های تروریستی را در افغانستان حمایت مالی و تسلیحاتی می کند. 3. خواست ما مردم مجاهد پرور بغلان این است که روسیه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پند گرفته دست از مداخله در امورات داخلی کشور ما و حمایت مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی بردارد. د بغلان اوسیدونکو د دې لاریون پر مهال ویل چې که پاکستان، ایران او د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې له مالي او لوجستیکي تمویل لاس وانخلي، لرې نه ده چې یوه ورځ به خپله هم د همدې تروریزم قرباني وګرځي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.